دی وخت کې زمنګ نوان نسل د نشي ډیر زیات عادتیان وګرځیدل او مشرانم په کې ځنې کوي خو نوجوانان دا اکثر په نشه کې مبتلا دي نشیان ډیر زیات شول دای د وجه نه زمنګ د نوجوانانو د هغې اخلاق خراب شول دا اخلاقو د خرابېدو په وجه باندې په کور کې د هغې د بچو او په کور کې د هغې د ښځې د مور او پلار د هغې ژوند ورسره ډېر تنګ شوی دی خلک دای ډېر تنګ راغلی دی زنانه هم حیراني چې دا په کوم مصیبت کې مبتلا شي یو منګه بچي چې دي هغې هم حیران شوي دي چې من خو د پلار مینه ونه لیدله من خو د پلار محبت ونه لیده د پلار خندا دغه مسکا خو من ونه لیدله دا پلارولي هم دسي دا پلارولي به دسي لکه څنګه چې دا زموږ پلار دی ماشومان هم د مور او پلار د هغې خندا ته حیران دي چې موږ خو د دې خندا ونه لیدله زموږ اخلاق اصل کې دو اشیا خراب کړو زموږ د نوجوان نسل د هغې اخلاق هم چې خراب کړي دي دو اشیاو خراب کړو یو نشي خراب کړو او نشه په دې وجه باندې کوي چې زموږ نوجوانان اکثر وزګار دي دا مصروفه نه دي ځکه دې نشو ته ډېر زیات فکر شوی دی نو څوک آیس کی څوک چرس کی څوک یوه نشه کوي څوک بله نشه کوي بلکې اوس په دې ځایونو کې په دې علاقو کې ماجون او برس چې ورته ویلی کېږي د نشي هغه میلاویږي کولا او خرڅېږي هغه زموږ نوجوانان هغه استعمالوي د هغې په وجه باندې اخلاق د هغې خراب شول کور کې بیا خپله غصه د نشي چې کومه غصه ده دا په خپل بچو باندې هغه وباسي په خپل ښځه باندې هغه وباسي نتیجه دا راوځي چې خپل واړه باشي تنکي تنکي ماشومان هغې باندې بیا گزار کوي حتی چې قتل کې هغه دا څنګه زړه دی او دا څنګه د اوسپنې نه جوړ زړه دی چې خپل تنکي ماشوم سړی رالی هغه د دیوال نه وهي هغه د کوي د کړۍ نه وهي او هغه په مرګ باندې مرګ ته هغه تیار کو مړی که هغه زما وروڼو آخر زمونږه دا رحم په دې زړونو کې دا څه شي ختم کو موږ په دې خپلو ماشومانو به رحم کله کوو دغه واړه تنکي ماشومان چې زمونږه مینې ته محتاج دي زمونږه ترس ته محتاج دي زمونږه محبت ته محتاج دي هغه ماشومان تنکي تنکي ماشومان موږ د دنیا نه رخصت کړه دغه پلار باندې هزار بار لعنت دی چې خپل بچي له مینه نه ورکوي خپل بچي له محبت ته ورکوي زه د دې سړي زړه ته حیران یم اسلام خو موږ ته دا درس راکلی دی چې په اسلام کې خو د کافر په بچي باندې رحم کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به چې سریه لیږله قافله به یې لیږله د جهاد دپاره هغې ته به تعلیم دا ورکاو درس به دا ورکاو چې ګوره چېرته سرانه قتل نه کوي ماشوم ګوره چېرته قتل نه کوي بوډا چېرته قتل نه کوي زما نبي خو د کفارو په ماشومانو باندې ترس کړی دی رحم کړی دی لیکن زما د نوجوان نسل د هغې نن زړه دومره سخت شو د دې نشو په وجه باندې د دې تماشو په وجه باندې چې په خپل بچي هم رحم نه کوي خپل بچی وجري دا واقعیت تاسو نه دی زمونږه زړونه سخت کړي دي شیانو سخت کړي دي او کله چې یو بنده زړه سخت شي که نه نو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ضرب الله عبدا بعقوبة اشد من قسوة القلب الله یو بنده له د دې نه بله غټه سزا نه ورکوي چې د هغه زړه سخت کړي نو زما وروڼو سوال درته دا کوم نوجوانانو درخواست درته دا کوم بس کوي پرېږدئ نشې پرېږدئ اخر څه فایده تاسو ته میلاویږي کوم فایدې تاسو ته میلاو شوي د دې نه سراسر نقصان دی تعجب خبره داره زموږ نه عقل دومره واغستلی شو چې سیګرټ نه دی سیګرټ د هغې په ډبي باندې ملته ورته لیکلي تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے تمباکو نوشی دا سیګرټ څکل د صحت دپاره مضر دي ټول پې په دې باندې ګواه دي چې هر سړی په دې باندې اقرار کوي چې نشه صحت دپاره نقصان دی بیا هم دا خلک نشې کوي چرس کی پوډرس کی آیس کی او دغه